ګرانو ملګرو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ویډیو تاسو ته در ورسیږي. دا وخت موږ په واشنګټن سیاټل کې یو او زموږ کوربه چې کوم دی اوورال کوربه چې دی هغه اسماعیل مشوانی صاحب دی. زه زما د موسیقۍ ملګري راغوښتي یو دلته. زموږ به دلته یو 2-3 ورځې نور وي، خو د دې ملګرو سره په دغه 2-3 شپو په ناسته کې ما ته دا وبرېښېده، لږ علم راته وشو چې دلته هم 2-3 ملګري داسې دي چې هغه شعر هم لیکي، په ادب باندې مین هم دي. نو لکه څرنګه چې تاسو زموږ د دروند ملګري افسر افغان ناڅاپي مشاعرې کتلې دي، چونکې دغه ناڅاپي نوم خو له موږ نشو ورکولی، خو بس یو بنډار را جوړو د مشاعرې نوم ولا هم نشو ورکولی، نه پوهېږو چې څومره شعرونه ورپکې ویلی شي. خو زه به 1-2 شعرونه شروع کړم او بیا به زموږ کوربه چې دی هغه نور محمد سلارزی صاحب دی، نو کوربه ته به هم بیا وایو چې هغه میلمنو ته هرکلی او خرغلاست ووایي. زموږ سره څومره هم ملګري شاعران دي، نو د هغوی شعرونه به اورو، خو دا شعرونه د تاسو ته ډالۍ چې راځه راځه په ځان باور لرمه عمرانه، راځه راځه په ځان باور لرمه، یو مات زړګی او بل هنر لرمه، او نوم د چا ناخلم خو دومره وایم، نوم د چا ناخلم خو دومره وایم، د هر ژوندي نه یو خطر لرمه، او خار د ړندو د آینې خرڅوم څه عجیبه غوندې نظر لرمه، او د خپل ارمان سره مشغول خیمه دغه میراث دغه دوتر لرمه. خو زمونږ دغه نننۍ مشاعره د دغې ماتو ګوډو شعرونو نه مونږ پیل کړه. زه به اوس بلنه ورکوم زمونږ هغه ملګري ته چې هغه غواړي چې خپل یو شعر پکې وایي عمران ته، او زموږ کیمرامین ته به زه وایم چې دی دلته راشي او عمران ته به کیمره مخامخ کېږي، شروع به د عمران نه کېږي. عمرانه د عمران دپاره د لاسونو زه به داسې یو شروم زمانه وکړله، یو به ووایم داسې خاص نه دی، وایي راشه رګ مې وګوره چې سا پکې لا شته که نه، او راشه رګ مې وګوره چې سا پکې لا شته که نه، او اور دې لا په زړه کې دی شوه تنده دې سړه که نه، او عمر دې ویل چې در نظمه هسې مه خنده، عمر دې ویل چې در نظمه هسې مه خنده، او ولې راته ژاړې اوس چې مړ یمه نو ځه که نه، او ستا له درده لاړم هم ستا په درد ژوندی ومه، ستا له درده لاړم او هم ستا په درد ژوندی ومه، او ژوند خو دې په کرکه او په مرګ خو مې بخښه که نه. عمران صاحب یو بل زه به یو بیته ووایم او بیا به ډاکټر صاحب ته بالکل وایي د چا نه مې معافي غوښته او څوک مې معاف کول، د چا نه مې معافي غوښته او څوک مې معاف کول، او همدغه وه چې ژوند مې بیا یو څه ځان ته آسان کړو. بس به دغې ته ډاکټر صاحب به مونږ کیمره به مونږ اوس ورو ورو راتاو کړو زمونږ محترم ډاکټر صاحب ته، او ډاکټر صاحب ته به مونږ خواست کوو چې دی مونږ ته یو نه 2 نه بلکې 3 غزلې ووایي. ستاسو لاسونو په پړقا کې خو ډاکټر صاحب ته خواست کوو چې مونږ ته خپل کلامونه پرېږدي. چورما خو لیکل کړي دي، لیکل را سره نشته، هغه څه چې په ذهن کې دي هغه به وویل. ارشاد بې غیرته غیرتیان کله جوړیږي، ګیدړان بیا ازمریان کله جوړیږي، بې غیرته غیرتیان کله جوړیږي، ګیدړان بیا ازمریان کله جوړیږي، د روپۍ یا دو مالک شي ځان ته خان وایي، نو په روپۍ یا دو خانان کله جوړیږي، د روپۍ یا دو مالک شي ځان ته خان وایي، په روپۍ یا دو خانان کله جوړیږي، او زړه به غټ لکه د غر ساتي په عشق کې چې یریږي عاشقان کله جوړیږي، او چې طوفان د باد نه لاس واخلي خان صاحب، چې طوفان د باد نه لاس واخلي ملګرو، نو بې د باده تیز طوفان کله جوړیږي، او نصیحت هم دومره بس دی ګنې بیا به د کمکلو هوښیاران کله جوړیږي، او جیلاني خان خو په خپله الله مین دی، نو بې له عشقه شاعران کله جوړیږي. د دې یو جواب هم لیکلی، هغه لږ راته یاد دی خو وبه ویم چې یو ځلې بې غیرته غیرتیان شي، حیران ټول د پیغمبر به امتیان شي، چې یو ځلې بې غیرته غیرتیان شي، حیران ټول د پیغمبر به امتیان شي، او لازم نه ده چې طوفان سره د باد وي، لازم نه ده چې طوفان سره د باد وي، کله کله بې د باده هم طوفان شي،
او ناسته پاسته د درنو خلکو چې څوک کړي هغه خلک به د ذاته نه خانان شي صحیح دی او یو بل دی هغه به م ووایم حالانکې هغه ما باید اول ویلی وی خو ځکه چې هم دی پاک دی باید چې اوس زه اوس پوهېږم اجازې سره صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم لاس په دعا یم د لوی شان مالکه لاس په دعا یم د لوی شان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه لاس په دعا یم د لوی شان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه او موږ امتیانې تل نظر غواړو ستا د محمد آخر زمان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه او څوک د رامبیل څوک د چامبیل په تمه څوک د چامبیل په تمه وه د ګلونو ګلستان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه او د سمندر چپی حاجت لري ستا د لوړو غرونو او اسمان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه او بلتاهی څوک څه کولی نشي بلتاهی څوک څه کولی نشي ته خالق د کل جهان مالکه او شه مهربانه مهربان مالکه او زمونږ لمن کې خوشحالي واچوه د خوشحالۍ او د خفګان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه او دا مې یو څو ټکي صفت وکړو ستا دا مې یو څو ټکي صفت وکړو ستا د جیلاني خان د خپل ځان مالکه شه مهربانه مهربان مالکه یو بل دی دا به مو ویم ستاسو دې نه وروسته نور نه دي زه به لیکمه دیوان د یار په سترګو ماش کولی دی ګریوان د یار په سترګو زه به لیکمه دیوان د یار په سترګو ماش کولی دی ګریوان د یار په سترګو عاشقان خو په جهان کې څه کم نه دي ما ورکړی دی خپل ځان د یار په سترګو او چې په زړه کې د شیطان وي مینه نشي کرمان صاحب چې په زړه کې د شیطان وي مینه نشي ما وجلی دی شیطان د یار په سترګو او زجلان د ګټې تیرې ما په عشق کې زجلان د ګټې تیرې ما په عشق کې ما منلی دی تاوان د یار په سترګو شعرونه نور مې ما ورته هغه وخت کې مالدا لیکلو دا د افغانستان چې د یو دانه لیکلو هغه لګیا هغه به دا یو سل هغه دی او به خو اوس رانه دی هغه ته وګوره هغه یاد هغه ډېر قدر ته یاد هغه داسې دی چې خوشحالۍ ته بل چا یوړي پاتې مونږ ته شو غمونه و زما وطن ولې په تا خلک کړي جنګونه دا ډېر اوږد دی نور دی ستاسو په اجازه مننه د ټولو نه ته پکې بیا هم سوچ وکړه که ذهن ته نه راځي ګران درته مرګ که زندگی ده که وطن پرېښودل ګران درته مرګ که زندگی ده که وطن پرېښودل سخته د مور پلار جدایي ده که وطن پرېښودل او شعر دی چې بد عادتونه دي خو یو به پرېږدم لکه تا بد عادتونه دي خو یو به پرېږدم لکه تا که شوګیري دي که کافي ده او که وطن پرېښودل او شعر دی چې ما د تذلیل اخري حد لیدلی چپ خیمه ما د تذلیل اخري حد لیدلی چپ خیمه خزان وجل که خاموشي ده او که وطن پرېښودل او اسماعیل صاحب غم محترم درد مقدس او سر ساتل هنر غم محترم درد مقدس او سر ساتل هنر دی حسن واجبه موسیقي ده او که وطن او اخري شعر دی چې د نړۍ بل سر ته ترې راغلم خو ارمان یې راځي د نړۍ بل سر ته ترې راغلم خو ارمان یې راځي اوس وایه مینه لازمي ده او که وطن د دې شعرونو سره به زه خپل د دې مشاعرې بل یو ملګري انعام ته خواست کوم چې دی راته سره کله مخ زه په قبله کړم کله مخ کړم و جانان ته او هیڅ په فرق یې پوه نه شوم ربه خیر مې کړی ایمان ته او هغه ورځ چې خلق پیدا شو د خالق په تجلی شو هغه ورځ چې خلق پیدا شو د خالق په تجلی شو
زه وم پروت مخمور مشکوره په سجده مخ د جانان ته او اوس زما په بېکسۍ کې د مستۍ لمغړې وینې زه د مځکې قابل نه وم ولې تا بوتلم اسمان ته او د خبرو یې څوک نشته غني ځان سره ګوڼېږي او لیونی یې هله بولئ چې وګورئ جانان ته په دغه یو څو شعرونو باندې محترم سلارزی صاحب له دعوت ورکوم. شعرونه دي چې ژوند به وي خو ستا به دا جمال نه وي، ژوند به وي خو ستا به دا جمال نه وي او ما سره به پاتې څه کمال نه وي او زه به دې په داسې ځای کې یاد کړم چېرته چې د هېڅ چا درته خیال نه وي او کال دی که نه زړه یې رانیولی دی، کال دی که نه زړه یې رانیولی دی تېر به شي ټول عمر به دا حال نه وي او داو بکړم هنر او بردباري مثال، داو بکړم هنر او بردباري مثال تا سره به پاتې څه د چال نه وي او اخري شعر د چې وبکړې ارمان په دې یقین ساتم، وبکړې ارمان په دې یقین ساتم دومره ده چې ما ته به احوال نه وي. د دغه شعرونو سره خپل کوربه ته د دې مشاعرې د دې لنډې مشاعرې حاجي نواب نه پکې مونږ وروسته خبرې اورو چې دغه اختتامیه به یې راته دی وایي خو زه به خپل کوربه ته بلنه ورکوم. ډېره مننه چې په دې سیسټم کې راغی او دا شته انډیوالان چې زمونږ خپلوان چې د دې نه ډېره مننه کوم چې په دې نیمه شپه باندې زمونږ دا جونګړې ته راغله ډېره مننه او پامان شعرونه شعر به وایي یو شعر به وایي نه راته زده نه دی نه وایي د کربخان د سندرې زمزمه دې به ځای به زما د اسی یو دغه مخې له پکې راغی بس بازونه چې په ښکار شي ټپوسان ترې نه پټېږي، بازونه چې په ښکار شي ټپوسان ترې نه پټېږي، ټپوس له څه پکار دی چې د باز سره جنګېږي. غني ته سره هم ووایه څه خو ووایه که نه مونږ له خو د مازغه څه وخوره زما قصه وکړه وی غني ټول عمر غني و ټول مزاج د باغي و او نه ملا او نه قاری و لیوانی او فلسفي و. که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په خپلو ښکلو زړونو کې اوسېږو موږ پښتانه تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو. زه خو داسې وایم ډاکټر صاحب زه خو داسې وایم که نه دا نن چې کوم محفل دی که نه زه د دې نه دومره خونده لمه تاسې نه ډېره مننه کوم. مونږ خو ډېر کینو باسو مجلسونه هم کوو خبرې هم کوو دا کوم خوند چې دغه نن شپه دی پرون شپه و بله شپه و ستاسې په شتون کې زه ډېر زیات خوشحاله یم او مونږ ته هم ډېرې ښایسته لارې وښودلې ډاکټر صاحب مونږ ته دومره ښایسته لارې وښودې دغه مجلسونه چې کېږي د شعرونو سره دا به انشاءالله کې ادامه لري دې نه وروسته مونږ دا ملګري به کینو دا به ادامه لري. نو زه شخصا د ټولو ملګرو په نمایندګۍ ډاکټر صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغی دلته د جنا د اسماعیل نه ډېره مننه کوم چې دا قدم یې واغسته تاسې دلته وبلئ دلته رالی ستاسې دیدن وشو دا نوي دا ناستې چې موږ اوس لرو په داسې رقم باندې دا به انشاءالله ادامه لري. زه به دا حاجي اسماعیل مشواني صاحب خیالات هم پوښتم چې دی راته څه وایي او زه به بیا په دې کې بل څه کومه چې زموږ دا کشران چې دي د هارون او عمر او دغه هلکان چې دي دا نور د دوی نه به هم یو دوه خبرې زه ځان سره خوندي کوم په دغه ویډیو کې. مشواني صاحب تاسو راته څه وایئ؟ دغه څو ورځې مجلسونو کې د خان صاحب نه مونږ ډېر څه زده کړل. مونږ همیشه کوشش د ټولو ملګرو دی چې یو بل ته خیر ورسو یو بل سره لاس واړو په هر لحاظ باندې چې هر څه قسم د چې خو د هر ملګري انداز جدا جدا دی. دوه خبرې وکړه بیا به حاجي صاحب په اخره کې خبرې کوي. دا درې شپې چې ته زموږ سره کېناستې خوند دې درکړ؟ هو مونږ ډېره خوشحاله یو چې کاکا زموږ فارم ته راغله ساعت هم تېر شو او چې ډېره ماشه وو
لوی سړی چې زه دپاره لاسونه ښه راشه علي راشه علي ته خو هم د اولې ورځې نه زموږ سره ملګری نو دا کاکاګان چې راټول شوي ته خوشحاله شوې خوند یې درکړ خپلې خبرې وکړه په ویډیو کې هلکه غلی شئ چې دا ماشوم خبرې وکړي مننه چې ته موږ ته په فون تا موږ ته وکړه تھینک یو مننه لوی سړی شي هر ورځ درته راتلی شم سره خوشحاله شي لوی سړی شي لاسونه پړقان علي ده ووایه خپل تاثرات بیان کړئ ډېر خوشحاله شوم چې خان کاکا زموږ فارم ته راغلو ډېر شی نومونه یاد کړ ډېر خبرې مې واورېدل او تاسو به د خپل ملګري راټولېږئ داسې خپلو کې بنډارونه به کوئ مجلسونه قیسې لوبې او دا ټول ینګسټر چې دي دا نوجوانان دا هلکان دا خپل په اتفاق کې دغه شانتي اوسئ په دې مسافرۍ کې که نه بس دا ته پکې له کوټې لوی او هوښیار یې نو ته به دا ټول ملګري د ځان سره داسې راټول ساتې ښه څنګه چې د پلار دغه لویه بیړۍ په سر اخیستې ده دغه شانتې به تم دا کارونه کوې ښه لوی سړی شي مننه ابوجان لپاره لاسونه قیس جانه ته راته څه وایي دا دومره کیسې دې ریکارډ هم کړي دا زموږ کیمرامین هم دی ایډیټر هم دی نو د ده تاثرات به واخلو ځان سره بس ډېر خوشحاله چې راغلې داسې مجلس هم کله نه و کتلی بس خوند یې وکړ ښه صحیح او خوند بېګا ته په موسیقۍ کې وي که نه او خوند یې درکړی او ښه صحیح خوند دی راغلی تا نه هم ډېر زده کړه او که نور مننه قیس جان لاسونه ور وکړه قیس جان خارتل هم را سره دی که دی سره دوه خبرې کوي اتل جانه پخلا که مرور یې بس ګران یې راته یاره پخلا که مرور یې خو بس ګران یې راته یاره نیازبینه ده شیرینه ده د مینې هره چاره او دا شعر ما سره جوړیږي ساقي نغمه د دې نه نوره څرنګه خوږه کړم ساقي نغمه د دې نه نوره څرنګه خوږه کړم دردونه مې څڅېږي د رباب له هره تاره او بل شعر دی چې رشتې په اسمانونو نه په دې ځمکه جوړیږي ته ما لره پیدا یې زه پیدا یم ستا لپاره او دا کلام خو ډېر اوږد دی خو بس اخري یو شعر به پکې ووایم لکه دومره تکړه هم دی د خپلو ګناهونو سزا خپلې لور له ورکړه د خپلو ګناهونو سزا خپلې لور له ورکړه پښتونه غیرتمنده مسلمانه ایماندار انجینر صاحب هم څه ویل غواړي شپږ دي کوم شی یې راړولې ما ولیدو انجینر صاحب څه ویل غواړي لکه کاروان په تورو شپو تیریږي داسې مې اوښکې په لیمو تیریږي زړګی راز د مینې پټ وساته خیر دی که ژوند په اسویلو تیریږي چې یو غریب شي او بل تیار جدا شي بل تریار جدا شي وایه چې څه به په هغوی تیریږي په ژوند به نه درځم چې ته خوشحالې حمزه به مړ ستا په کوڅو تیریږي بل شعر دوزخ ورته حرام کړل وایه خدایه پښتنو ته وایي دوزخ ورته حرام کړل وایه خدایه پښتنو ته دوی کړي په دوزخ کې زندگی د مرګ نه مخکې نواب لالا نه به مونږ د دې ټول دا چې څومره مونږ دا دوه درې شپې خو مسلسل دایم زموږ سره دی د ورځې هم او د شپې هم نو په دغه ټول ناستو باندې د ملګرو په دې بنډارونو باندې یو داسې خوږ نظر واچوه که نه تنقیدي نظر نه خوږ نظر پرې واچوه او بس دغه ویډیو راټولو درته نو مننه خان صاحب ډاکټر صاحب تاسو نه او د دې ټولو ملګرو نه اول خو نو لکه دغه خبره چې تا ته موږ وکړه چې موږ یو ملګری تا نه خفه دی ته په هغې باندې ډېر خفه شوې او ته وویلې چې زه حتما ځم او د هغې نه بخښنه غواړم نو دا یو ډېر لوی کار دی چې یو سړی یو چا ته ورځي او د هغه کوي او بیا یو بخښنه او هغه انتقام اخیستل دا دواړه یو د بل مترادف دي انتقام اخیستل د لږ ساعت خوند دي خو که یو سړی چاته بخښنه کوي هغه بیا د ټول عمر خوند لري د دغه ټولو ملګرو چې دا څومره په دغه پروګرام کې د ځانونه ستړي کړي دي څومره چې دغه پروګرام ته رونق به ورکړی او دغه ځانونه پکې ستړي کړي وو او د پروګرام منظم کړی او ترتیب کړی وو نو د دغه ټولو نه مننه ملګرو ډېره ډېره مننه دا پروګرام مو ولیده
کارن خان صاحب خو زه فالو کومه په سوشل میډیا کې او فالوورز لري خو زه دا وایم چې دا فالوورز تا سره کېناسته دا ډېر کم دي دا به نور هم زیات شي دا کومه پازیټیو یا مثبته انرژي چې تا ځان سره راوړې ده یعنې زما نن درېیمه څلورمه ورځ د تاسو سره ما لیدلي دي زه داسې فکر کوم چې تاسو څو کارونه پیژنم نو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې رالې دا ملګري دي راغونډ که او ډېر د خوشحالۍ احساس دی ډېر زیات نو ملګرو دغسې پروګرامونه تاسې هم کوئ کینئ مشاعرې جوړوئ همدې سره وخت تېرېږي خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ډېره مننه خدای په امان